طولانی خطبه آخ پیراگراف څنګه کې بیبي د عبادت فلسفه بیان کړی دی. بیبي څه ان الله جعل الايمان تطهيرا لكم من الشرك. بابا اصحاب خدای ایمان څه په واجب کړی؟ ایمان راست دی، ایمان خدای والی واجب کړی دی. بیبي دا راز خلاص کړی، بیبي دی فلسفه بیان کړی دی. خدای ایمان ځکه واجب کړی دی چې انسان ورسره شرک نه پاک شي، شرک آلودګیو نه، شرک نجسات نه، شرک بیماریې نه. که انسان وغواړي پاک کی ځان، بیبي دې دپاره نسخه ایمان خیالی دی، ایمان راوړي ذات خدا باندې. بیبي لمونځ یې والې واجب کړی دی. ورپسې جمله والصلاة تنزیها لکم عن الکبر یا من الکبر. لمونځ خدای دې په واجب کړی دی چې ته ورسره تکبر نه پاک شي. موږ غلط پوه شوي یو، موږ کنسپټ غلط دی لمونځ متعلق. موږ ذهن دا جوړ شوی دی چې کسه لمونځ خدای واجب کړی دی جنات ګټلی به همداسې دی نه تو تا کسه مې سوچ وکړه. لمونځ خدای واجب کړی دی جنات حاصلولی به. ځکه خو لمونځ نه کوم که ته جنات خو خپل ځای دی نو ولې لمونځ وکړم؟ لمونځ څه پکم؟ بیبي یې ځکه دا سوچ ته وي چې لمونځ خدای جنات حاصلولی په واجب کړی دی، لمونځ خدای جنات ګټلی په واجب کړی دی، نو دا نظریات ختمه کړه. لمونځ خدای جنات ګټلی په نه دی واجب کړی. که چیرې غواړي څوک څه تکبر نه پاک شي، تکبر څه یوه نفسیاتي بیماري دی، که غواړي نفسیاتي بیماري نه څوک پاک شي، بهترینه نسخه یې لمونځ دی. جنات په خو ته نیه پیدا و، جنات تا په پیدا و دی. جنات په خدای مونږ نه دی واجب کړی. بیبي یې منځه فلسفه تکبر نه پکېدل دی. که غواړي انسان تکبر ګوره خطبه نهج البلاغه قاصیات طولانی ترین خطبه د مڅخه خبرې بستریږي څنګه چې مولا امیر المؤمنین تکبر مطالعه کړي چې عزت لباس د تکبر لباس د خاص د ذات خدا سره. الحمدلله الذي لبس العز والكبرياء. لباس عزت، لباس عز، لباس تکبر ذات خدا څخه خاص دی. او که چا کوشش وکړه مولایي چې دا لباس ته خدای ذات څخه خاص دی، خپل تن باندې راوړي، په دغه دنیا کې ملانت وي، په هغې دنیا کې ملانت وي. که غواړو دغه لعنت نه ځان باج کړو د تکبر، بیبي یې دې دپاره بهترینه نسخه لمونځ دی. اوس جنات ته تا روزي وي، جنات ته تا ټیکانه وي. لمونځ به دې پاکوو چې تکبر نه غواړو پاک شو.